أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د دوهم فصل په آخر کې یو نوې مضمون یا نوې عنوان ځای په ځای شوی و چې یو مغالطه او د هغې ازاله، یعنی خلک په یو مغالطه کې غورځېدلي دي. یو غلط تصور د ځینې خلکو په مغزو کې ګرځي، د هغې غلط تصور به دلته ازاله کېږي، یعنې هغه به دلته جوابېږي او د هغې به دلته هغه حقیقت راښکاره کېږي چې دا غلطي چې دا د خلکو ذهن غلط ده، بلکې په حقیقت کې داسې څه شتون نه لري. نو دغه ازاله یا دا غلط فهمي به ورته ووایو. دغه غلط فهمي د یو حدیث په رڼا کې او د یو واقع په رڼا کې تشریح کېږي. غلط فهمي څه شی ده؟ د سوال کې مطرح شوی. اول دا غلط فهمي وپېژنو، نو بیا به جواب کوو. ځینې خلک وایي غلط فهمي دا ده، مغالطه دا ده. ځینې خلک وایي چې د قرآن کریم په معنا باندې پوهېدو نه پرته هغه څوک چې حفظ کوي، د هغې تلاوت کوي، دا وایي په شان د طوطیانو غوندې دي، هېڅ څه فایده او ثمره پرې نه مرتب کېږي. نو آیا دا خبره وایي صحیح ده او که نه؟ او دا د اکثرو خلکو خاص دا نیمچه ملایان نه دي چې نه یې قرآن درست وي نه یې بل څه درست وي، نو دوی دغه شي ته ډېره لمن وهي چې کله چې ورته وویل شي چې مثلا دا ځای دې غلط ویلی یا دا صحیح کول غواړي، هغې په ځای دی چې خپل غلطۍ ته متوجه شي، نو جانب مقابل ته ګوتې نیسي چې ته په معنا نه پوهېږې او تا په شان د طوطیانو یې او دا قسم الفاظ کاروي. نو د دوی دا هغه چې آیا یو څوک په معنا باندې نه پوهېږي او هغه تلاوت کوي، او اکثر حفاظ د حفظ حلقات چې ده 90% ټول همداسې وي، ځکه د 90% زیات خلک د حفظ شاګردان هغه ماشومان وي، هغه واړه وي، او د حفظ دپاره موزون سن او عمر هم همدغه ده چې مخکې د 10 کلنۍ نه باید حفظ وشي، ځکه وروسته بیا نو په دغه وخت کې په معنا او په مفهوم باندې پوهېدو ته ضرورت هم نشته. په دغه وخت کې هدف صرف د الفاظو حفظ وي، او که معنا څوک وکړي نو دا ماشوم پرې پوهېږي هم نه. دا داسې وخت ده چې دا د معنا وخت نه ده، دا د الفاظو د یادولو وخت ده، او د الفاظو د یادولو نه وروسته چې کومه بله مرحله راځي د معنا د پوهېدو، نو هغه وخت کې به دا کار تیار شوی وي. آیا د دوی دا محنت ټول ضایع ده؟ آیا دوی ته الله تبارک وتعالی د خپل کتاب باندې چې کوم انعامات پرونی درس کې یا مخکې درس کې موږ ذکر کړه، آیا د دې د انعامانو مستحق دا خلک نه ګرځي؟ نو دغه خلک چې په غلط فهمۍ کې پراته دي، هغوی هم دا وایي، هغه وایي دا هېڅ ګټه نه کوي، لکه طوطي چې غږېږي، یعنې بې فایدې ده، بلکې حقیقت داسې نه ده. حقیقت دا ده چې د دغو خلکو څوک چې دغه نظر لري، څوک چې دغه فکر لري، اصلا د دوی په زړونو کې د قرآن عظمت نشته. لویه خبره پکې دا ده، که چېرې د دوی په زړونو کې د قرآن عظمت، د قرآن درنښت، د قرآن عزت وی، د کله هم دا خبره نشو کولی چې یو قرآن خوان ته، یو د قرآن حافظ ته کله به هم د داسې الفاظ نه کارول. شاعر ته خو ته طوطي نه وی، هغه خو شاعر ده، او د قرآن کریم حافظ ته چې د الله تبارک وتعالی کلام وایي، هغې ته داسې الفاظ متصف کوي. مطلب دا ده چې د سړي په زړه کې خو پرته ده، دا خبره هغه د عقدې نه کوي. صحیح شو؟ نو ځکه دی د قرآن عظمت ته قایل نه دی، چې که قرآن عظمت ته قایل وی، نو قرآن ته منسوب هر یو شی عزتمن کېږي. انسان چې اشرف المخلوقات ده، نو دی به څنګه نه عزتمن کېږي؟ دا لرګی دی، دا لرګی
تر څو پورې چې د تعلق د قرآن سره نه وي جوړ شوی خلک د ده نه هره استفاده کوي. هېڅوک دغه لرګی د احترام وړ نه ګڼي. دروازې ته جوړېږي، کړکۍ ته نه جوړېږي، د مسجد دروازه ته نه جوړېږي، د بیت الخلا دروازه ته نه جوړېږي، او د ده نه بغیر نور داسې شیان ته نه جوړېږي چې هغه له سره څوک ورته د عظمت خیال هم نه کوي. خو کله د دغه لرګي که هغه ټوټه چې د هغې مناسبت د قرآن سره پیدا شو، یو رحیل ته جوړ شو، قرآن پې د پاسه کېښودلی شو، بیا د دغې لرګي هم خلک احترام کوي. اصل کې په حقیقت کې دا د لرګي احترام نه وي. د چا احترامي؟ د قرآن احترامي. د چا په زړه کې چې د قرآن عظمت پیدا شو، هغه د دغې لرګي عظمت هم د هغې په زړه کې پیدا کېږي، ځکه دا هغه لرګی دی چې په ده باندې قرآن ایښودل شوی. دا لرګی منسوب شو چا ته؟ قرآن ته. ډېره قیمتي ټوټه به وي، ډېره قیمتي ټوټه به وي. خلک کالي ترېنه جوړي، بل څه نه جوړي، ماشومانو ته ترېنه هغه شی جوړوي چې ماشومان پرې د ورځې 20 ځلې امتیازې کوي، خو هېچا هم پرې زړه نه خوږېږي. خو که چېرته د دغې تعلق د قرآن سره پیدا شو، د دغې ټوټې هغه ولو که متر په 10 روپۍ ولې نه وي، هغه قیمتي ټوټه درته نه یادوم، خو هغه هم څوک ځمکې ته د غورځولو ته بیا څوک نه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ دا د ټوټې کمال ده، د قرآن کمال ده. ځکه چې د ده تعلق د دغې ټوټې قرآن سره جوړ شو، قرآن پکې راتاو شو، د قرآن پوښ ترېنه جوړ شو، بیا دغه ټوټه هم څه کېږي؟ عزتمند کېږي. نو چې کله د یو انسان زړه پاک وي او د قرآن عظمت، د قرآن درنښت د انسان په زړه کې پروت وي، د هر هغه چا تعلق چې د قرآن سره جوړېږي، نو هغه ته به دی په درنښت باندې ګوري. نو بیا پاتې شو انسان خو اشرف المخلوقات ده، بیا د الله تبارک وتعالی د ټول کلام حافظ ده. نو دا بل څوک نشي کولی، مثلا صرف هغه څوک کولی شي چې د دې په زړه کې د قرآن عظمت موجود نه وي. دې حدیث ته متوجه شئ، بیا به انشاءالله مخکې ځو. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله وویلې من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې ولوسته د الله تعالی د کتاب نه یو حرف، فله به حسنه، او دې انسان ته به نیکي ورکول کیږي. او څنګه نیکي به وي؟ والحسنة بعشر امثالها، نو هره نیکي به یو په 10 وي. یعنی یو حرف په تلاوت باندې یو انسان ته څو نیکي ورکول کیږي؟ 10. بیا د دغې د حدیث د قرأ حرفا من کتاب الله د لفظ تشریح کوي، وایي زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف ده، دا یو حرف نه ده، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. یوازې الف لام میم په ویلو سره 10 نیکۍ مستحق جوړیږي. الف باندې ځان ته، لام باندې ځان ته، او میم باندې ځان ته. اولنۍ خبره خدا ده چې آیا حرف معنا لري؟ د حروفو نه کلمه جوړیږي، کلمه به معنا ورکوي، یوازې یو حرف معنا نه لري. رسول الله دلته انعام او امتیاز په څه شي باندې اعلان کړی؟ په حرف باندې. نو هغه خلکو وینا دلته څه شوه؟ رسول الله وایي مطلق په حرف باندې 10 نیکۍ دي، یعنی یوازې الف لام میم په ویلو باندې څو نیکۍ دي؟ او دلته حروف مقطعات ذکر کوي، او د حروف مقطعاتو په معنا څوک پوهیږي؟ یوازې الله پوهیږي. یعنی انسانیت کې سره د هغې په معنا باندې توجیهات شته، ځینې توجیهات کوي وخت په وخت سره، خو آخر کې د توجیه نه وروسته بیرته دا خبره کوي چې الله اعلم بمراده. څه علما ځینې توجیهات وکړي او آخر کې بیرته دا خبره کوي چې دا خو ما وکړله، خو اصل معنا باندې څوک پوهیږي؟ آیا اوس د الف لام میم په ویلو باندې چې د دې په معنا باندې هېڅوک نه پوهیږي، د ده په الله تعالی ورته د 10 نیکیو اعلان کوي په دې حدیث کې.
او د هر حرف په مقابل کې حتی ځینې علما خو دومره مخکې ځي هغه فرمایي چې الف چې کله لیکل کېږي دریو تورو باندې لیکل کېږي الف او لام چې لیکل کېږي هم په دریو تورو باندې لیکل کېږي او چې میم لیکل کېږي هم په دریو تورو باندې لیکل کېږي په مجموع کې دا 9 توري شي او 9 ضرب لس نوي امتیاز یوازې په الف لام میم باندې او ځینې بیا وایي چې دا الله تعالی د عددونو شمیر دا زموږ او ستاسو ذهن ته د خبرو راوستلو دپاره کوي الله ته څه معنا لري چې 10 شلو دیرش چې چاته خوښه شوه څومره په زړه کې اخلاص و څومره په صداقت باندې او د الله تعالی د کتاب سره په مینې باندې تلاوت کړی نو الله تعالی ورته بې حسابه ورکوي والله یضاعف لمن یشاء څومره چې خوښه شي نو الله نه د پوښتنې والا څوک ده دا یو په لسو یو په شلو یو په دیرشو په حدیثو کې په مختلفو ځایونو کې راځي دا صرف خبره د انسانانو د ذهن مطابق کې چې انسانان دا وشمېري چې دومره امتیاز ورته ورکول کېږي نو د دغه حدیث په رڼا کې دا خبره اوس واضحه شوله چې دا کم خلک چې کم غلط فهمۍ کې مبتلا دي چې څوک په معنا نه پوهېږي هغې دپاره اجر نشته نو دا حدیث د هغې دپاره د هغې په مخ باندې درنه څپېړه ده ځکه رسول الله وایي چې د هر حرف په مقابل کې کم نه کم څو لس هغه نور نه وتیر شو دا خو قوي روایت ده لس یوازې په الف لام میم په ویلو باندې د 10 نیکو مستحق جوړیږي نو الف لام میم په معنا باندې خو څوک هم نه پوهېږي او رسول الله په ژبه باندې الله تعالی د څو امتیازات هغه کړی ده 10 شو په دې خبره ورسېدلې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره ذکر کړي د حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې د دغه خلکو دا خبره دا ادعا څه شی ده بې بنیاده ده دا بې بنیاده ده او د هغه خلک دي چې د دوی په زړونو کې د قرآن عظمت نشته په قرآن باور نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د دې حدیث نه خبر نه دي یا د دې حدیث نه خبر نه دي یا ځان چیرته په ناخبرۍ کې اچولی دی او ځینې خلک داسې دي چې د بعضې شیانو نه متاثره وي هغې هم دغه ادعا کوي بله واقعه ده امام احمد بن حنبل رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا د زموږ ستاسو د فقه چې کوم څلور امامان دي یو پکې بزرګترین امام پکې دی د څلورو مذاهبو چې کوم امام دی امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعي او زموږ ستاسو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دغه څلورو د جملې نه یو بزرګوار شخصیت تیر شوی دی وایي چې ما په خوب کې الله ولیده امام احمد بن حنبل وایي او دا مشهور ده نه په خپلو کتابونو کې لیکلی ده وایي ما الله تعالی په خوب کې ولیده او د الله تعالی نه مې دا پوښتنه وکوله د قرآن کریم په تلاوت باندې ته راضي کېږي او که نه ستا د رضا او دغه سبب ګرځي او که نه ګرځي یا بله ده چې ته هغه کم شی دی هغه کم شی چې ته پرې راضي کېږي داسې یو سوال دوی وایي چې زه د الله تعالی د کلام په تلاوت باندې ډېر راضي کېږم او هغه زما ته د نزدېکت یو لویه وسیله ده وایي ما ته نه بیا دوباره سوال وکړو آیا د تلاوت په پوهه او که په ناپوهۍ کې یعنې یو څوک په معنا او په مفهوم پوهېږي په هغه ډېر خوشحالېږي او که یو څوک په معنا نه پوهېږي مطلق تلاوت کوي هغه ورته وایي چې په دواړو وایي که په ناپوهۍ کې وشي بیا هم پرې زه راضي یم زما د نزدېکت لویه وسیله ده اوس د امام احمد بن حنبل غوندې شخصیت چې هغه دا خبره کوي چې د یو مذهب مالک ده متبعین لري صحیح ده هغه دا خبره کوي چې په پوهه او په ناپوهه په دواړو کې د الله تعالی د رضا سبب ګرځي او هغه هم داسې وکړي چې ما په خپله د الله نه پوښتنه کړې ده موږ امام احمد بن حنبل باندې دا ګمان کولی شو چې ده به دروغ ویلی دومره بزرګۍ سره د امت یو لویه کتله د پسې روانه ده او د تقوا او د بزرګۍ او د هغه واقعات چې تاسو وګورئ سړی ورته حیران پاتې کېږي دا په د امامانو کې تقریبا په ټولو کې کشر امام دی دا په مدینه کې پاتې شوی دی امام شافعي د مکې نه و او دا نور امامان چې دی نو بیا
نور ځایونه نه وو. اوس دلته خبره دا ده چې دی وایي چې ما د الله نه پوښتنه وکوله او الله راته وویل چې قرآن کریم ټولو نه بهترینه وسیله ده زما د تقرب او زما د نږدېوالی. او بیا د یو څوک راپاڅېږي 3 ټکي په موضوع کې نه چېرته خلاصه او سرپبایي به ویلي او خلکو ته به لګیا چې دا نو څنګه چل ده. قرآن ګټه نه کوي. قرآن څنګه ګټه نه کوي؟ قرآن خو د معنویاتو ډک کتاب دی. الله تبارک وتعالی د زموږ استادو شوق او مینه او علاقه دې ورسره پیدا کړي. آخرنی سوال دا ده چې په دې باره کې خو ډېر زیات کتابونه لیکل شوي دي. د دې فضایلو باره کې ډېر زیات کتابونه لیکل دي. د حدیثو په ټولو کتابونو کې د قرآن کریم فضایل یا دا جزئیات ټول هلته معلومېږي. دلته خو صرف یو نمونه ذکر شوی، یو حدیث نمونې په طور باندې ذکر شو. سوال دا ده چې آیا قرآن مجید یوازې په سنو کې محفوظ دی او که کتابي شکل باندې هم مدون شوی او محفوظ راغلی دی؟ نو سوال همدا کېږي چې قرآن کریم د نزول د زمانې نه دېخوا په دواړو شکلونو باندې محفوظ ده. قرآن به چې نازل شو صحابه به چینو ته منتقل کړ، یاد به که ورسره هغه د کاتبین وحی چې کومه ټولګی وه کومه ډله وه هغې ته به وسپارل شو، هغې به دا ولیکله. لیکل د اول ورځې نه و خو مرتب نه و. لیکل یعنی د اولې ورځې نه هم لیکل محفوظ دي او هم تلفظ او الفاظ محفوظ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته به چې د لیکلو ویلې د لیکلو نه وروسته بیرته به رسول الله ته وښود او رسول الله به چاته ورکړه چې دا ته ځان سره اوس محفوظ کا. او چې کله الفاظ به رسول الله زده کړل د حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام نه هغه به چې صحابه ته وویل صحابه به زده کړه بیرته به رسول الله ته تیر کړه چې تا صحیح زده کړه. یعنی هم د الفاظو تایید او هم د رسم او د لیکلو تایید دواړه د چا نه کېده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دا د اولې ورځې نه دا لیکل هم را روان دي او د الفاظو حفاظت هم سینه په سینه یو حافظ نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته روان دي. البته اوس چې کوم منظم شکل باندې قرآن کریم د تدوین په صورت کې موجود ده، مدون شوی ده چې دا لیکلو بڼه ده او د سپاره پکې معلوم ده، رکوع پکې معلوم ده، صورت پکې معلوم ده، ټول شیان پکې په دغه بڼه باندې موجود نه و، بلکې هغه چې وحی به راغله هغه به ولیکل شو. د قرآن مجید د اوسنۍ بڼه چې کوم ده کال په کال نوي نوي ښکلې ښکلې طریقې باندې داسې قرآنونه چاپېږي چې سړی وایي چې صرف مې ورته کتلی، ډېر قیمتي کاغذ کې چاپېږي، حتی د سرو زرو په اوبو باندې لیکل کېږي، ډېر قیمتي قیمتي نایاب نسخې د قرآن مجید پیدا کېږي. نو دغه شکل باندې البته په الفاظو کې تغییر نه راځي، الفاظ همغه الفاظ دي، کلمات همغه کلمات دي کوم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغې تلفظ او شکل دواړه محفوظ ده. نو د قرآن کریم باره کې دا تصور چې د قرآن کریم د نزول د زمانې نه تر دې زمانه پورې هم الفاظ محفوظ دي او هم رسم محفوظ ده او موږ ته متواتر را روان ده. دا چې وروسته ترې نو خلک اوس فرق کوي چې د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې یا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې وروسته به راشي یا د ابوبکر صدیق په زمانه کې هغه د هغه نسخې نه چې د رسول الله په زمانه کې لیکل شوی و د هغې نه نقل وهل شوی و، ځکه ضرورت د دې پیدا شوی و چې د قرآن کریم نسخې باید څنګه شي؟ ډیر شي، ځکه اسلام خو مخ په خورېدو شو، یوازې مدینه پورې خو پاتې نه شو او چې د مدینې په نورو ولایاتو کې په نورو وطنونو کې چې د قرآن ضرورت و نو هغې به خپل ضرورت د څه شي نه پوره کوو. بیا دغه نسخه یې راوغوښتله په صحابهو باندې او همغه کمیټې ورته بیرته کېنوله او همغه کمیټې بیا قرآنونه جوړ کړل او هر یو ولایت ته او هغه وخت کې خو ولایتونه وو د هر یو والي ته یوه یوه نسخه ولېږله چې آینده کې به قرآن تاسو چاپوئ خو د دغې نسخې مطابق به یې چاپوئ. هغه تر دې زمانه حتی هغه قرآنونه چې د صحابهو په زمانه کې لیکل شوي دي هغه په ځینې موزیمونو کې اوس هم موجود دي. ځینې چې کوم نړیوال موزیمونه دي یو نسخه وایي په مصر کې موجود ده. نو همغه قرآن ده چې خپله چې دی نو د حضرت علي کرم الله وجهه او د نورو صحابه ځکه حضرت علي کرم الله وجهه هم د کاتبین وحی په جمله کې دی هم شامل و. وروسته به انشاءالله د دې ذکر په تفصیل سره راشي. نو دا د دویم فصل په همدې ځای باندې پای ته ورسېدل. دریم فصل کې د قرآن کریم د حفاظت او د هغې زمانې بیا به انشاءالله په دې باندې بله ورځ خبره وکړو. صحیح ده؟ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.